سکون او اطمینان دا الله وای الہ العالمین وای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار در رب کریم په کتاب باندې زړونو ته آرام او تسلی حاصلېږي غمونه پټول ختم شي ایو شپږ آیاتونه دي قران شریف علماء لیکلي چې څو غمونو په مخه کړه وای دا آیاتونه دی وای کله کوم خیالي غمزده سړي له خوب نه ورته غمزده سړي له سره خوب نه ورته دومره اثرات کی په دې شپږ آیاتونو کې زما خو بدا سي تجربه چې کله پریشان هم نو چې د کیګم د آیاتونه واب کزه تاسو له قسم خورم چې دا کلم ما برابر کړی نه دي درې جوام زو دې بیا تر اپاسه مغنور پورا کړ دومره سکون دې پکې بس یکدم سکون نازل دا آیات یو سوره بقره کې راځي وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة یو دا آیات او دوا آیاتونه په سوره توبه کې راځي ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين اذ ما یاد سوره توبه دار الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه او دا درې آیاتونه د سکینه راځي په سوره فتح کې دا د سکون او اطمینان کتاب دی